ته چې وینم مونږ پاره ختم کړو کنه نو تاسو باندې د 129 سورسته یو موږ اگر په انګلیسي وایي نو بیا تر اوسه 129 سورسته بیان کبریت دي باندې کې راغلی یا دا په پښتو نه سره انګلیسي وایي صحیح شو بسم الله دا ذکر دا پبلک کیس ته کنه ستاره بارون فائدہ ده تا ته بل سي ډي ملاوي او سي ډي چلی کنه کار کوي وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم مخنگر زید ملت ابراہیم نا الا من مگر آسوک صفح نفسا چی بے وقوف کرے ځان خپل د صفح معنا چې ځان بے وقوف کرے ځان جاهل جوړ کرے صحیح پزو او دې معنا ومن يرغب مخنگر زید ملت ابراہیم نا الا من صفح نفسا مگر آسوک چی هیر کړی ځان خپل صفیه په معنا ده نسیه چې ځان هیر کړی یا جاهل نفسه ځان اګنور کړی ځان څه کړی اګنور کړی نو چې ځان اګنور کړي بیا دې څه کوي صحیح څنګه یو حدیث قدسی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ده چې من عرف النفس فقد عرف ربه یو سړی چې ځان پیژند خدای به پیژني چې سړی ځان نه پیژني نو خدای به څنګه پیژني صحیح نو ځان به پیژني په دې هیڅ چې زه د خدای یو ضعیف بنده نو الله به پیژني په دې هیڅ چې د کائنات مالک دی ازمان مالک دی او درېمه معنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم مخنگر زید ملت ابراہیم نا الا من مگر آسوک صفی نفسا صفی په معنا د اذل چې ځان ذلیل کړي مگر چاچ ځان ذلیل کړي ولقد استفیناو فی الدنیا اتا کی سره مونږ غوړه کړو دلا انتخاب کړو مو دل په دنیا کې نو په دنیا کې مو انتخاب کړو په سمانه پیغمبري مرتبه کړه وانه فی الاخرته او تا کی سره د اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو څخه ده د دوام کړی د وادخلنی فی الصالحین خدایا ما په صالحانو کې ور داخل کې نو الله تعالی وی چې د آخرت کې د صالحانو څخه اذ قال له رب یا کا چوي د طرف د اسلم نو مسلمان خدای وو اسلم معنا سبمٹ سرنڈر obey every single order of Allah subhanahu wa ta'ala دا اسلم معنا دا چې هر سنگل آرڈر د الله تعالی وو هر خبره د الله وو یعنی ٹوٹلی سرنڈر شاء اللہ تعالی تسلیم شاء قال دوی اسلمت لرب العالمین سرنڈر شوی ما رب العالمین تا ووصى بها ابراہیم وصیت کړو د دې کلمې کومه کلمه اسلم سرنڈر شاء ووصى بها ابراہیم وصیت کړو په دې کلمه باندې ابراہیم علیہ السلام بنی زامن خپلوتا ويعقوب علیہ السلام زامن خپلوتا یا بنی او زامن زما ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سره الله تعالی منتخب کړي دې مختار کړي دې غوړه کړي تاسو لپاره الدين دین نو دین نو بلا دې کوم دین اسلام دغه بل ځای الله فرمای چې ان الدين عند الله الاسلام چې الله کله دین بغیر د قید او د کنډیشن ذکر کی نو دا غي دین نه وسو مرادي اسلام مرادي ځکه چې کله شی مطلق ان کنډیشنل ذکر شي نو پرفیکټ شی به مرادي او پرفیکټ شی د دین کوم یو دی اسلام دی فلا تموتن نممری گئی الا مگر وانتم مسلمون په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان
نو دې لپاره مونتلی سوره آل عمران ته یو ځل بیا لرشي. يوصل آيات نمبر يوصل يا أيها الذين آمنوا او ایمان والو پیج نمبر سلوشت یا ایها الذين آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریږي الله تعالی نه حق تقاته لك څنګه چې د الله نه د یری حق دی نو سره د هر قوت نه یریږي to the extent of that قوت چې دا قوت تر کومه حدا پورې دی نو دومره چې سړی یریږي نو سړی د دې ټریفیک پولیس نوم یریږي او تر څوره حدا د ټیکټ تر حدا تر څوره حدا د ټیکټ تر حدا او که په دریم ځل شي نو بیا د لایسنس د کینسلې دو تر حدا صحیح او سړی د آی آر اس نوم یریږي تر کومه حدا چې فاین برابر راشي چیټینګ ورته نه کوم سړی د آی ان اس نوم یریږي چې چرته ډاکومېنټس کې غلط دغه نه کوم گرین کارت منسوخ شي صحیح د پاور تر حدا پورې او سړی د اف بی آی نوم یریږي دا غي در ایکسټند پورې او سړی د سی ای نوم یریږي صحیح شو نو خود دې ټول پاور سلیمټس لري سلري لیمټس نو د الله تعالی پاور سلیمټس نه لري ان لیمیټډ دی نو د الله نه یره کوم ان لیمیټډ دی سبای unlimited یعنی try as much as you can do چې سوره د حد کې دیشنو ترغه خدای نه ویریږي ولا تموتن اممړې گئی الا وانتم مسلمون مگر په دې حالت کې تاسو مسلمانان یې نو پیغمبرانو دا دعاګانې کړې وي چې خدایا مونږ په حالت د اسلام کې وفات کړي چې پریکټیکل مسلمانان یو مرګ را باندې داسې حالت کې راولي سوره یوسف page number 248 وہ دیکھا تھا رب اور رب زما یوسف علیہ السلام قد آتیتنی من الملک تارا کړی د ماتا سے صد بادشاہ ہے نا وعلمتنی اتعلم درا کړی ماتا خودلې د ماتا من تاویل الاحادیث مفهوم د خبرو معاملہ فهمی سو ورته معاملہ فهمی فاطر السماوات یا فاطر السماوات والارض او پیدا کون کے ادا آسمانونو دزمکے انت ولی فی الدنیا تو ولی زمائے نو ولی پر دو مانو کم از کم تو پروٹیکٹر زمائے اور تو ہیلپر زمائے بچ کے ان کے زمائے او مددگار زمائے فی الدنیا دنیا کے والآخرت کے توفنی مسلما وفات کے مالا اور مسلمان فارم کی کم فارم کی مسلمان فارم کی والحقنی بالصالحین ایوزائی کے ماں دا صالحان سرا یوزائی کے ماں دا صالحان سرا او بل ہاں آل عمران نا آیت نمبر 3 پہ تھا نا اول دینا سورہ نمل لے کا سوال ہے سلیمان علیہ السلام دعا سورہ نمل بھائی دبل اور رزدو ہوئی چھے سید خان ہوئی چھے کہ شیرشاہ ہوئی منگا آیت کتا نو شیرشاہ ہوئی اس دن سلامت کا در رمالو چھے تا ہوئی آیت نمبر 9 بلکہ آیت نمبر 43 نے والا حتی اذا تو علی واد النمل تردی چراغ لردوی یعنی سلیمان اور لشکری علی واد النمل وعلیکم السلام اینٹ ویلی والے کم دے والے دمیجان وادیو قالت نملتن یو مادہ میں گئے دا کوین وا اسوا دا کوین وا او په انسکس کې هغه کې قانون دی چې هغه کینګ نه لري ای کوین لري
انسیکٹس ټولو کې دا پروګرام دی. بیز هنی بیز لیکن کوین دی. قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم و اومیگو داخل شئ سلوخ پلتا لا یفتمنکم چه دخپولان دی پامان لکتا سلیمان و جنودو لشکر داغ و ام لا یشعرون حالانکہ دویتا احساس بنکیگی. لا یشعرون یو مانا داری چه دوی نپویگی دوی مانا داری چه بے احساس بنکیگی میگے کرا دخپیلان دی راشی بے احساس خود سلیمان علیہ السلام هغه ته الله تعالی دا انسیکټس او د برډز او دا ټول خبره ورخودلې هغه دا خبره واورېده هوا دا لیر کې اورسول ورته نو سليمان عليه السلام دا کوین او مستا وستا خبره ما تر ورسېده ستا سره ورسېده خبره ما تر ورسېده مونږ حالته یو کاکروچ لګول کاکروچ خبره راځي کنه یو کاکروچ ما لګول ستا خبر راورسېده تر ریکارډ باندې راغلی خبره دې کې راغله دار سکر فتبسم ضاحكا من قولها سليمان علیہ السلام اسماعیل تو خندیدن کے ددی تو خبر باندې چې ګور دا ز پیغمبرم چې مخلوق سره ځرته خو کوم دی ولي چې د خپلانه دل نشي چې د خپلانه پامال نشي حالانکه د پیغمبرم دا کار څه ته صحیح زمره لا وبالغ ونی نو ورته تا ته ګور د پیغمبر دور لا وبالغ کار چې دا وی دن نشي مخپلانه دل کې خپلانه پامال صحیح ناغه میګای جو هغه ماده هغه ډیر خيار ای ورته یې ما ویلي وهم لا يشعرون دا نه چې انټیسټلی بده کېږي ته به احساس نه کیږي تاسو به قولان سليمان عليه السلام دی وجه اسماعیل نو چې دا ډیر خيار خبره کوین دا خو خيار ده فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي ادعوه رب ما اوزعني توفيق راكمات ان اشكر نعمتك چې زه شکر کوم د نعمت تا التي هغه نعمت انعمت علی چې تا انعام کړې د ما باندې او علی والدیا په مور پلار زما باندې او ان اعمل صالحا ادا چې عمل کوم صالح ترضا او چې ته خوخه وادخلنی داخل کې ما برحمتک پر رحمت پر باندې فی عبادک الصالحین ستا په صالحانو بندگانو کې نو پیغمبر یوسف علیہ السلام خدای نه وغوښتل ما صالحانو کې ور داخل کې سلیمان علیہ السلام خدای نه وغوښتل ما صالحانو کې ور داخل کې سورہ صافات دا خو مزر ها دا مزر زما په خیال دا نه دی. Let me find out. شعراء اور سورہ شعراء آیت نمبر 58 واقع ابراہیم علیہ السلام ہوئی کہ رب العالمین الذی غزاد خلقنی جزے پیدا کرے ما فهو یادینی ادے ما تا ہدایت را کئی والذی آغا اللہ ویطعمنی چرے مال خوراک را کئی ویسقینی امال اسخاک را کئی خبرہ کئی وَإِذَا مَرِضْتُ کله چې زنا جوړ شم مریض شم فهو یشفینی دې مال شفا را کوي وګوره نور ټول خبرې خدای ته منسوب کړي حالانکه دا بیمار کوي مریض کوي څوک خدای خودی کی سوی ادب دی کسره دا وایي دا خبره د خدای وستا نو یقینا خدای استری خدای ماته کړی دا خدای نسبت خلاف ادب دی دا نسبت سره خلاف ادب دے نرجی وجبور ابراہیم علیہ السلام دور با ادب الفاظ چی اللذی آغا لا یطعمنی چی خوراک را کئیماتا ویسقینی ابرا کئیماتا ویزا مرضتو اکل چی زم مریض شم دا سیونی ویزا مریضنی اکل چی دیما مریض حالانکہ خدای کئی خدا نسبت سو بے ادب
فهو يشفيني والذي آغا لا يميتني چمڑی بما ثم يحييني بیا بجوندے کئیما والذي آغا لا اطمعو چزتم لرم یغفر لی چی بخن بکئیما تخطیتی دخطا زما یوم الدین پورز دجزا رب حبلی حکما یا اللہ راکما تا حکما قوت فیصلہ قوت فیصلہ رب حبلی حکما بعض اوقات سڑے کنفیوزنگ ہونے شخصیت کی نو کنفیوزنگ شخصیت چی دے حس فیصل نہیں چکولے ددنا ہمیشہ گاڑی تلے لیکن دے فیصل نہیں چکولے دے گاڑی تو نو کو نخی صحیح ددنا ہمیشہ کار خطا چاکی چکوت فیصلہ نہیں ہاں نو بس دے کار نہیں چکولے دے کنفیوز دی سو کم صحیح عرب ان مالی اراکا تقدم رجلا وتؤخر اخرى دا تولی یو پڑوان دکے بلوستو کے ہیسیٹیشن صحیح د مردمیت یو پہچان دار ہے کہ بس فیصلہ وکړو بس خو په ور مخه کا ارته چې نتیجه دی جوړیږي صحیح او کدا توکل نه کې خیس کا به جوړ نشي صحیح چې تاسو په فیصله کې کار وخت شي رب حبلی حکما زمون پوتان کې مشهور دی وای دا مولایان یو بل ډیر احترام ورکړي سور کوي احترام نو ټرین راغی پاکستان کې ټرین نو ټرین دا ډبې کنه کېږي نو دې خلک ورخیږي نو دو مولایان هغه یو بل احترام وکړو حضرت مخیشه بل حضرت مخیشه یو حضرت توخیشه هغه حضرت روانشه دغه ګړ روانشه ګړ پاتې صحیح شو نو په دې غیر ضروري احترام کې د سړی نه ګړ لاړ بس کې دې نه یو د دین لا یو شیر ځته واه ما خبره د مولایان بلش فکرو اسلام دون دی وخت کما یو هغه چې دا رام نه ظلم نفس کو هغه په وخت دل هغه پنځ لاین یې فکر نو چې څو دا فکر وکړه چې موضوع راځي د ډاکټرۍ په اړه لیکن نه پېن اخر سره ظلم نفس کوم دا په عام نه بغل اده دا دې به اوري بل استاپ حواله باندې ډېرې په خبره کړې دا د په ممتا بس کړلې دا ته هو ځکه چې موږ تاسو ثواب نه یې موږ نه ختم شي څنګه کوي دا ګورې چې تر نه شي نو تاسو د ګډېل لطیفې جوړیږي ښا سمجھ سره زړه ها نو تر نه لې نو بس تاسو د ګډېل لطیفې وایي مونږ وایي چې نور څوک نه راځي خو نه راځي چې رحمت ولې راځي بس دا تاسو د آرام نه راځي دا وخت ته آرام راځي نن دا ملمت ما کړه اصلي ما کړه شپکو ما نه نه بګوش ما کړه راځي افته څنګه اچھا هغه جرمني کې د جرمني کې ها ما ته بابیلا ته وې مونږ کار ملمرا ته نن دا واړو مونږ کنه نو مونږ کار ملمرا ته نه سلامت ته مونږ قاضي پر ټلیفون کړه نن راځي یو نیمه شپه راشه د بل راځي واپس تل سبق نو الحقني بالصالحين ابراهيم عليه السلام دغه دعا کوي چې خدایا ما هم صالحانو کې شامل کړي چاته مې شامل کړي صالحانو کې نو الله تعالی ځکه په آیت نمبر 120 کې وې وانه فی الاخرته لمن الصالحین چې په آخرت کې چا کې موږ ور داخل کړو صالحانو کې ولې صالحانو کې مفت سره نه داخليږي څه شی بخاره کې نه ورته تکرېج ملایي ها څه ابیلیټي او کیپبلیټي بخاره کې نه تبي به ودرته ملایي صحیح دغه څه ونه شي څوک شامل وړي څه کوالیفیکیشن بخاره کې نو الله تعالی کوالیفیکیشن مستو ذکر چې قال له رب واسلم کله چې وې د طرف د چې سبمیشن وکړه کمپلیټ قال اسلمت لرب العالمین دوی ما سبمیشن کړی دی رب العالمین تا او وصاب ابراهیم او الله تعالی فرمایي چې دا څه سبمیشن وکړو چې دا نه چې یوازې ځان د پاره فیصله وکړه اولاد ته هم دا پیغام کړی نو اوس پته ولګی دا چې د پلار ذمہ داری څه ده اولاد ته هم هغه د خیر پیغام کړی کول ووصى بها ابراهيم بنيه وصیت کړو ددا کلمې داسلم ابراهيم عليه السلام زامن خپلتا و يعقوب يعقوب عليه السلام زامن خپلتا یا بني او زامن زما ان الله اصطفى لكم الدين تاکي سر الله تعالی منتخب کړي تا د پار دین اسلام فلا تموتن نمړې گئی الا وانتم مسلمون مگر دې حالت کې چې مسلمانان نو سړی ته د مرګ وخت معلوم چې کله ومړېږي
اچھا ته نه باندې چې کله عمرېږم نو مرګ ته باندې څو وخت مراد شي باید چې ته هر وخت مرګ ته تیارې په دې حیث چې هیڅ عمل د اسلام خلاف نه وي ځکه ممکن ده چې ته به یو عمل کې د اسلام خلاف with an intention چې later on I will make a توبه صحیح او هغه کې باندې مرګ نو خړو توبې ته سم نه ام کنتم شهداء اوس يهود او نصارا او ځان د پاره مختلف قسم خدایان نیولي صحیح او دا به داول الله ودا شه مونږ ته میراث کې د ابراهیم علیه السلام نه یا اتلیس د یعقوب علیه السلام نه پاتې شوی دی دا چې مونږ کو درچا اعتبار د یعقوب علیه السلام ده او یعقوب علیه السلام یې مړ دو نو خپل زامنو ته دغه ویلي دا کوم چې مونږ کو نو الله تعالی وی تاسو ته وایي ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وئی اذ حضر یعقوب الموت چکل راغ یعقوب علیہ السلام تا مرگ اذ قال لبنی کل چوید زامن اقبلتا ما تعبدون من بعد دس شیخ عبادت بکوی تاسو بعض زمانا قالو دوی نابدو عبادت بکو منگا الہ کا دا خدا استا دا معبود استا و الہ آبائکا دا معبود دا نکان استا نستا نکان پلارام سوکو درے ابراہیم علیہ السلام دا کوئی نکو و اسماعیل دا اترو و اسحاق علیہ السلام ما تاستویل چی اسماعیل ترون پا منزل دا پلار بھی ترون پا منزل دا پلار بھی یعنی پا شریعت اسلامی کی ہم چی پلار نہیں انو بیا گارڈین سوکی تری اکا دی مونگا دا ترواری تاسو اکا وائی مونگا بیا کاکا وائی مونږ دا کا پته کاکا وای و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق مذکور دوزل الہ ذکر شو نعبد الہک او بیا و الہ آبائک نو دا تصور ته راځي چې دا ګینه دی خود د خدایانو ذکر کوو چې یو د یعقوب علیہ السلام خدای دی او بل د نیکانو پلارانو خدای دی نو د دې وجه رسول الله پسې الہ واحده دا یو خدای دی دا څه دی دا one and the same خدای الہ واحد ونحن له مسلمون امونگر دغی اللہ تا انقیاد کون کے یعنی سبمیشن کون کی اس اللہ تعالیٰ وی دا کم کسان چی ما ذکر کر ابراہیم اسماعیل اسحاق و داوی اولاد تلک امت دا یو کامل امت دے اصلی یعنی کامل مانا پرفیکٹ خلق دے قد خلق دی تیر شوی دی وفات شوی دی لها ما کسبت د دغه امت د پاره د هغه عمل چې کوم دوی کړی دی ولکم ما کسبتم اتا د پاره د هغه چې تاسو کړی دی ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه تاسو باندې کولې چې دغه پلارام نکانو سکول نه الله به تاسو تاسو کې تاسو کول وقالوا ادعوا يكونوا هودا يهوديان شي او نصارا یا عیسایان شیطا تدون ہدایت بوموی زکر چی یہود دا نوی چی گن نصارا پا ہدایت کی او نہ نصارا دا وی چی یہود پا ہدایت کی در دای تڑون چی دے یو بل طرف موجودہ دور کی پولیٹیکل تڑون نو دا پولیٹیکل تڑون پا یو بل بنیاد دے پولیٹیکل تڑون پا یو بل بنیاد دے یعنی کم یہود چکلک مذہبیان دی اغی دا عیسایان اور دوی ٹیکنالوجی زان دا پارا دفن وفاد پارا استعمال ہے اغی لطریقہ وردی چی دا سنگ ایکسپلائٹ کی صحیح اور عیسایان خصوصا ایونجلیکل کم ایونجلیکل اغی چی دی سپورٹائی دا اغی یو عقیدہ دا اغی وی چی دا گریٹر اسرائیل فزیکل ایگزسٹنس دا دا جیسس کرائسٹ دا سیکنڈ ریٹرن دا پارا ریکوائر دے چی سو پر دا اسرائیلی سٹیٹ فزیکل ایگزسٹنس نہیں نو جیسس نہ راضی خبر دین کرا دا دی وجہ دی دا منچے کما ڈیوٹی پورا گو دا جیسس ڈیوٹی دا سر دا جیسس اگر تا فیلڈ جوڑا تاسو کو هغه ته فیلډ جوړو نو ارستو خبره چې هغه بیا دې پټه ساتل ده چې د دې په دې مذهب د ایونجلیکل د دې په مذهب کې هم دادي چې عیسی علیه السلام کله راشي يهودو لپاره به صرف یو لاري یا به عیسی باندې ایمان نړي کني بیا به مړی یا به عیسی باندې ایمان نړي کني بیا به مړی نو ما ورپسې یو لطیفه ویلا ما فکر چې د يهوديان په دې سوچو کې چې دا دې موږ سپورټ راکې زموږ د خیر لپاره نه راکې یو خپل پیغمبر واپس راوړي یو او دوی مدا چې هغه ته دا جواب اسانه چې سبور په ټول دنیا کې ګرځي په یو ځای ترجمه کوو نو بیا ساتر وته ولاګو زګیږي وایم دې دوه دفعه پړو دې درمه راځي نو پکاره دې په دې سوچ کې چې نه کله موږ سپورټ راکې نو ورسره دوی ما عقیده ده چې ابا عیسی باندې ایمان راړي علیه السلام اګه نه پیراړي
نو بده مړی صحیح نو چې ډسپرس په ټول دنیا کې هغه په ډېر نه ټول دنیا کې ورپسې ګرځي ته وایي کار وته آسان کې په یو ځای ورته راځي مګر هغه دومره شاعران دي چې منځل کړ خطا نه وایي خطا سره به ډېر بلاګان وقالو كونوا هودا ازوی چې شی يهوديان نو څه بل مسله دی ده او هغه دا چې دنیا کې د دوه مذهبونو یو خاص خصوصیت دی یو د يهودیت یو زموږ د اسلام د يهودیت خصوصیت دا ده چې دا نیشنل ریلیجن دی دا ولیک انصار احمد چې دا سره لہذا يهوديان اس حکم يهودي نه مني چې څو پورې هغه اسرائیلی دي صحیح جینز د اسرائیل دي او جینز د اسرائیل د دې په نسبت باندې رشتہ د مور طرف نه ثابتېږي بلاد نه د دې وجه وسلته یو لوی ډیسپیوټ ته په دې اسرائیل دا د رشیانه چې کوم راغلي مهاجر راغلي دي نو چې هغه میان دي هغه اسرائیلی نه دي لارانه دي اسرائیلیان خو مین دي اسرائیلی نه دي نه هغه یې په خپل مبارک حدود نه پریږدي دا پراپر اسرائیلی نه دي خپل ادیره دې سپرټ ادیره ده صحیح نو دا یو خبره نو دا يهوديان چې دي دا څه دي نیشنل ریلیجن دی دوی صرف اسرائیلیان په يهودیت کې مني که غیر اسرائیلی يهودي جوړول غواړي نو هغه يهودي نه جوړي هغه نه بیا دوسر نه جوړي هغه ته صهیونی وي زاینست زاینزم دا د مذهبي تحریک نه دی دا د پولیټیکل دی هغه ته بیا صهیونی يهودي وي څه ورته هغه اسرائیلی يهودي نه دی هغه بیا صهیونی يهودي او دویم د دغه لپاره یو تحریک د دنیا کې چې خلکو سره هیلپ کوي او څه کوي چې ځان تلونه صاف کار نه کوي کوي فری میسن سوی ورته فری میسن نو فری میسن هسپتالونه جوړوي او سکولونه جوړوي خلکو سره خو اصل مقصد دی چې فیډ پیدا کړي فری میسن او د يهود تاریخ د فری میسن مسلمانانو کې منبران بلا بلا چندي ورته صحیح ځکه چې انجیو ده اځه ده انجیو ده نو چلے د انجیو په نامه خو مقصد شاته ده د ځاینې د لپاره کار ارده او ما ته دا مدریم د اسلام خصوصیت نه د پښتنو خصوصیت ته چې د يهودو خو مذهب نشته او مونږ نشن یو مذهبي دا ولې چې پښتانه دا مذهبي نشن دي مذهبي نشن ان سنس چې دوی کافر نشته کسته نه پښتنو کې کافر نشته صحیح دا زموږ پولیټیکل تاریخ د افغاني کمیونست د فلان کې فلان دا پولیټیکل فکر دی صحیح هغه جهالت څه جهالت اذا وای دا نه معنی چې کافر کمنیه دا کمیونستان زموږ نه چې کافر به زموږ کو دا زموږ پولیټیکل فکر دی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا هدايت بهم قل تورتوا يا بل ملت ابراهيم حنيفا بلکې زفالوکو ملت ابراهيم حنيفا نو حنیف کې ما تاسو ته ویلو چې حنیف خو دې ټایټل حنیف خو دې ټایټل مونږ یې عموما ټیکنیکل معناو کو خالص دي څه خالص دین خو اصل کې د دې یو څو خصوصیات دي یو څو خصوصیات پیغمبر اسلام حدیث کې ذکر کړی دي جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء تاس تمام ملت حنیفی راوړل دي ملت حنیفی معنا د ابراهیم ملت صحیح خو بیا پیغمبر اسلام کوالټیز ذکر کړی دي السمحة چې دا ډېر سخی دین دی څه شي دی سخی دین دی نو سخی دین هغه ته وایي چې په خپل دروازې نه بندي نو اسلام په دروازې بندي نو خوشا بس موست اینڈ موست ویلکم صحیح شو یعنی اس کے زمونږ دا پریزیډنټ سے کدی راغی چې اسلام قبلوم او دا دروازې ورته موږ جوړ کړی او مرګي السلام علیکم په خیر موږ ورو شابه زما په سر راځه صحیح نو هچاره پر دروازې کولاو دي نو دې ته وایي سمحه او دویم السهله ډیر آسان دی نو آسان نه سنس 30 غنټې وخت دی پر د شپه کې خدای مونږ ته وایي فرض پکې صرف 15 منټه دي فرض پکې څو دي او هغه په یو وخت نه ممکن نه په یو وخت باندې دا ټوټل وخت پاره نه کېږي د دې وجه تقسیم کړی درته نو یو خو ستا هغه کمنټل ټینشن چې هغه ورته ریلیز شي صحیح او دویم دا چې په یو وخت ډیر وخت نه لګي په یو وخت ډیر او دریم دا چې بای باندې هغه کنیکشن الله تعالی سره هغه ډایلنګ هغه نیو کیږي ډایلنګ دا څومره آسان صحیح او دریم صفته ولوي البيضاء شاینینګ دین د تک سپین دی
دې کې څه شی ډارک نشتا، څه شی پکې سیکرټ او هډن نشتا، ایوریثینګ از اوپن. دی ویغه زمون ګورنمنت امریکای ګورنمنت دی وی چې د جماعتونو تبع اف بی آی یا پولیس والا دغه څه تېشیو مونږ ګورو دې سکه فلان فلان نو ما ترجمه باندې بیان my most welcome. Nothing is hidden and secret in our deen, because deen mean what is there in Holy Quran and the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If I am doing something otherwise, that is my personal opinion. It has nothing to do with Holy Quran. If that is not there in Holy Quran, the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khubada ma ek ya ho dinnat ka din yani kare musliman hai paida Islam ko no aka bacha kare musliman ba kare paida اسلام کو نوے اسلام کو دغه چکم په دې قران کې په حدیث کې دی نه کلاو پروت ته کزي نختار کو دغه قران پوسټ والا نو او به ګوره پکې صحیح کوم هغه د بوکسونو کې بخاری پروت ته مسلم پروت ته ترمذی پروت ته ابو داؤد پروت ته حدیث کتابونه پراته دي سره د ترانسلیشن راوای لري پکې صحیح نو ما ورسره بیا یو جوک یو لطیفه پکې وایي جمعه کې ما at least we have only one reservation and that's our request as well, that if you are sending the FBI people here to masjid or to any masjid, so please, you have a lot of Muslims, they are working with the FBI, so please send a Muslim brother. Why? Because they know our nature and also the nature of our deen. He himself is a Muslim. Otherwise, we will be praying and we are falling lines like army. And we are going together to make a sign that if somebody does not know the nature of our ibadah, so he will put in his report. Shaghay kholo jao so askari tarbiyat ko. صرف ټرر تربیت صحیح ده دا مو جوک دا جوک صحیح نو بیا دام اجازه ته بیا دام اجازه ته بیا دا جوک مو آیا تو ورته د موږ روزانه د جوک تکلو نن په دې ځکه کنه بن مې تکو یو وې سړي هټ کم هغه د مولایان او خو هغه د باتروم اورته مو ټرین ها نجس اتصاف تو خاندر دیکھیں نور نلمانام رہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا تورتوایا بلکہ سے اتباع کوم دا ملت ابراہیم حنیفا نور ملبنو خدا سے نہیں دستا شیخ کو دیر عجیب ہے یہ دیر ڈرامے کہتی ما دا ظاہر آگی موکیرا وما کان من المشرکین نو دید مشرکان سخا نو آیت نمبر آغا سلور شپیتوس دیزا نمبر سورہ آل عمران سوئے نمبر آیت سالوز مامور ورہ دی نکاح کو رد وزدک نشر میں دا نور شد و اسلام انتو تکشنشتم ویمعان دا نور شد وی چکا دیتا مقولا گیا سیوی چه خوخوان دیرا کرد نا سے پاغرد مانا خوخوان دی من دی طول خیر دکس دیگی اصلا دا نکاح مانا دین دیگا نا خیر توجہ سرنا حالانکہ نکاح کی دا خطبه لازمی ده دا خطبه معنا داره چې دا دونوي کسان په کوم رشته ازدواج کې منسلک کیږي چې هغه ته کم از کم یو آیډیا ورکړي چې په حیثیت د مسلمان تاسو دوه ذمہ داری څه ده چونکه موږ دا شی پیژنو چې بیا ډیفرنسز پیدا شي. آیا سورہ آل عمران پیج نمبر nothing else. یا آل الكتاب او آل کتاب وما تحاجون فی ابراہیم ولتاسو آرگومنٹس کوئی او ریزننگ کوئی په باب د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کې ځکه يهود وی ابراہیم علیہ السلام يهودیو نصارا وی ابراہیم علیہ السلام نصرانیو ابو جهل وی هغه د زمون دین چې د ابراہیم علیہ السلام دین دی اړیو په خپل دا په دوی سړي ارڅوک دا ولري په دوی سړي باندې ارڅوک دا ولري ها ذکر خلوانی اگر ټول خپلوانی صحیح بل خبره دا ده چې د اعتراض نظام خلاصې نشه کوم پرسنالټي مسلمه په کمیونټي کوم شخصیت چې مسلم خلک به خبره اعتماد کوي نو تا به غلطه خبره کړي مو چې لوي قاضي ته ویلي دي صحیح نو بیا خلک غلط شي واکې دا به دین کې نو صحیح حالانکه ما یو ځل یو مرګین ته پوسټ کړم خدای خبر کته ما یا خلک دوره غوسه مکم ما ستانه نه استم لول دی وته بالکل یو ورونو وی هغه وخت ما د پر بل ایکسکیوز ونه سوای دی چې تاسو نوم سهار واخله بیا ما په دې کې واضح کړه ما اصل کې امرګي ته غلط نشي هوا اچولي مسله راځي ما وی چې اوس کمیونټي وایي دا څنګه مسله وکړه کړی دا هغه پروټیکشن وشو او نوم سره پروټیکشن وشو چې قاضي صاحب یې فضل جوړه فتوا ورکړي صحیح لکه دا سره چې اوس د بل ارتباط و زموږ یو مولوی چې په خبر کې ډېر عالم دی سپینګیر عالم
نو هغه مې تکری کې راوست خپل مسجد کې بیان کول لپاره نه بل مسجد کې زموږ مسجد نه بل مسجد کې بیان کول لپاره نو بیان وکړ نو بیا وی هغه تاسو مسجد زما خو ته هغه میدان کولاو د ګرمه موسم وی میدان کې سړی ودی او سپوږمۍ هم ډېر خوان کوي ودا ځای لکه څنګه نو یې ته بل شو ما سم ته تنظیم کړو ما زوبال نو زموږ مسجد ترالو د کې دوه لپاره نو زړم کوته چې ما چا ورته راوړم تقریبا شپې یو بجو نو ما بیان کړل د ستړي نو چا ورته راوړم د راشي ډېر بزرګ عالم نیک سره نو شیخ الحدیث نو زه کوته لاړم نو ما چا ورته راوړم او ورته مې ته بسترې برابر مولوی صاحب او داسو کو نو زمونږه مسجد چې دی نو یو دا برنده وایي نو یو برنده خدا څه ده یعنی مفقه نه کم او بل دا په سایډ دی چې ماشومان سبق وایي صحیح نو مولوی صاحب 1400 کو هغه دغه برنده طرف ته مخ کو تهجد کول صحیح غلط یعنی شمال طرف ته مخ کو د مغرب په ځای باندې شمال ته مخ کو نو سیدرال نو یو رکعت کړو دویم کو وډاړو صحیح نو زما ور دی ډېر ساده دي ساده نه میز نه مولا نه دی دا خو پټرول فیملی کې ته یو چرته مولا شیم نو بعد دې هغه مولا نه دی او هغه بسترې به سره کړی نه تناستو نو مولوی صاحب خدمت ته او مولوی صاحب مسکین نو مولوی صاحب د کڼ جانب ته مې چپر استه وګرځم اب مانځه کې وګرځم صحیح چې قبله ده او د څه خیر خار کنه ته ناس نو ما ته ورته ځخ نه کی دې عالم ته مې چې ملامت نشم اصل نه کده شپې ده موږ په دې غاړه نو دې عالم په خبره یا په عمل څوک اعتراض نه کوي چې ممکن ده په کې مسلې زما غرور دې عالم دې ما یو ته چې وام ورته دیاو مې چې را بس طرف ته ته مې دې ما ته چې تر دور له ګولار ورته دا مسله نه معلومه چې شپې موږ په دې طرف دې ته څه غلط دا مې ته بل دا اجي صاحب د بخره په کوم ورده شو کې بالنسبه للكل كان خبر نو سبق ویل او ته ان د سبق څنګه ما زه حیفه او نو بس بیا خبر ټینشن لګ ریلیز اوس نو بس داخله په داس کې ما ویل ورته هو د تاسو څه څه نو بيخيږي هو نو په څه د چې حیفه ما پردون وته یا آل الكتاب وال کتابو و یو خبره ده دغه خلک چې دا قسم خبرې کوي ته ماحول نه ملاو شي کني بلا ډېر کسان چې ما کله په مانځه کې نه دي کتل دا اختر په مانځه کې چې ویل دل سرور افغانان چې ما سره ملایدل و جوړېدل صحیح وي مو کوئی ته مسجد ته زونه حالکه بار ما بیان نو کو صرف طریقه مې خودله د منځونو او سب لګي بنیادی خبرې مې کوله نو به چې یا جیز مو خلاص زړه وډل دی دا هر څوک چې راغلی تاسو आवाज غواړي وای تاسو نه ما وی چې دا د دې معنا ده چې په ځل کې ایمان شته دا کې ایمان نه به اثر نه کوي دا خو ایمان نه ځکه کارن ورته لګي خیر مولا وای څنګه دې چې دا هر چا سره ورخلد د عثمان وای ک انس یعنی ک سو ورته په الکتریکل ټیکنالوژي کې ورته وای انسولیټر نو یعنی ک ایمان نه بیا دا انسولیټر نه دي چې بیا چارج نه پاس اچھا ایمان میں چارج پکے اور پاس البتہ چارج تیز پکار دے لگے چارج پکار دے یا للکتاب والے کتابو لما تحاجونا ولتاثریز دنگو جنگ کوئی فی ابراہیم پاپ دے ابراہیم کے وما انزلت التورات والانجیل نازل شو تورات و انجیل الا من بعد مگر بعد نو یہودیت پیدا شوه دے پس منظر د تورات کی او عیسائیت پیدا شوه ده په پس منظر د انجیل کې ادا خو د ابراهیم علیه السلام نه زرګونه کال رسول راغلی دي نو لاشه فاونټین لا نو د يهودیت او ابراهیم يهودي او فاونټین لا نو د نصرانیت او ابراهیم نصرانی دا څه د ارګومنټ خبره ادي وجه الله وای افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ افلا تعقلون دا امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث نقل کړی دا امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث الله علیه بخاری شاګر صحیح مسلم دا کتاب دی نو هغه د کتاب په ابتدا کې د سند د نیریشن چین بحث شي چې د حدیث د قبولیت او د رد لپاره نیریشن چین بنیاد دی چې په کوم نیریشن چین باندې د حدیث نقل شوی دی بیا د هغه شخصیات یا د علماء یا د غیر راویانو حیثیت دی دا کوم ان هغه د لپاره کرایټیریا د محدثینو خاصه هغه یاري او محدث ته یا هر یو راوی ته کرایټیریا ولګي و یو داری لایبل دی صحیح د باندې ډیپند کولی شي صحیح نو هغه وایي چې بعض اوقات یو سړی داسې هم کوي
چې خپل استاد دوره مشهور نه چې چانه ذکر کړی هغه دوره مشهور نه ذکر د بل چانه کړی خو چې بیا دې روایت کوي دا خبره بل ځای نو دا خپل استاد د استاد نو مخې د استاد نوم نه دی ځکه استاد ډېر شهرت لري خو د استاد چې هغه ډېر شهرت لري نو دې ځانم لګوي حساب چې خبره او قابل اعتماد ثابتونه لپاره د استاد نوم واخلي چې هغه مبتدا څخه خبره کړې و صحیح نو هغه ته کو نو کړي خو ته په روایت رسېدلې د استاد په واسطه ورته رسېدلې ده صحیح خو بعض اوقات دا کار غلط خلق کوي د لوی سړي نوم اخلي او غلطه خبره ورته منسوب کوي صحیح دغه څه بلا خلکو صحابي ته یو خبره منسوب کړه صحیح چې هغه صحابي کړي نه نو یو کس یو خبر منسوب کړه صحابي ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله بن مسعود سے داسې ویلي دي اوس چې چاته خبره کوله نو پاغه کې یو کس د دې سړي د تاریخ ولادت نه خبرو او د عبد الله بن مسعود تاریخ وفات نه خبرو چې داغه وفات د ولادت تاریخ د مخکې شوی نو کاغه دنیا کې نو دغه خبره ذکر څنګه نو چې څنګه د خبره وکړه نو بس هغه ورته تراه بعث بعد الموت استدا خلل مرګ نه پس بیا هم ژوند شو صحیح نو د خبره معلومه شوه اتراو بعث بعد الموت یعنی د مرګ نه پس بیا ژوند شو ته دا خبره ذکر وکړي چې هغه سره پیدایش ته مخکې وفات ده خبره دین کرام نو صلی الله تعالی فرمایي چې د ابراهیم بیا ژوند شو چې د يهودي شوی عیسی شوی د يهودیت او عیسایت په ډېر لیټ پیدا شوی خبره ده نو الله ته افراد عاقل تاسو عقل نه استعمالوي دا چې وبخښي په دا انځکو چې یو ځای کې مجلس یو نفر دی همیشه دعا یو داخلي خو خیر نو بعض وخت ډېر اوور ډوینګ کوي نو پر دا هغه باندې امامانو باندې او دا امام شافعي صاحب چې د کلي سره یو سړي مګر یو مسجد یاد کې هلته مور دی هغه شافعیان دي ول امام شافعي صاحب ول هغه چې زموږ امام صاحب وفات شوی و ولدی په هغه ورځ کې داس ول د مور چې وخت جنازه روانه ول دا نه مې پر شر شوی د شفاعت غواړي الله بیا ما څه ما دا الله کې دا هغه مان چیر پیدا شوی دی هغه چیر وفات شوی الله اکبر دا چې ول پر خپل کې ردی دا نه مې لري ورته وی ما ټول ما د غونه دا نه را معلومه دي چې نیم سل هجری کې دواړه درسوي اما یو په یو ځای کې پیدا شوی بل ځای کې وفات شوی او د کړی اها انتم خبردار تاسو هاولای دغه کسان حاجتتم چې تاسو جګړې کوي یعنی آرګومنټس کوي فی مالکم بی علم پاغشه کې چې تاسو هغه باندې پوهشتا فلمت حاجونا خول آرګومنټس کوي پاغشه کې لسلکم بی علم چې نستر تاسو هغه باندې پوها والله یعلم الله پوهیږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ما کان ابراهیم یهودی اوس دا الله تعالی فردر الابوریټ کوي الته دا اوه الته چې تورات او انجیل د ابراهیم علیه السلام نه ډیر رستو پیدا شي تاسو عقل نه کوئ نو دی یو زیرت سړي لپاره خو هغه میسج کافي چې يهودیت پیدا شي تورات سره او عیسایت پیدا شي انجیل سره او دا د ابراهیم علیه السلام نه رستو پیدا شوی دي نازل شوی دي نو دې معنی دا چې د ابراهیم د يهودیت یا د نصرانیت تصور نشته صحیح خدا زیرت سره دا نتیجه واستي شي بوله سره کما قل سره هغه دانش ندی وجه د کما قل سره پر الله تعالی دا خبر لغونه لور الابورتا چې ما کان ابراهیم یهودی نو ابراهیم یهودی نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن و دې حنیفا هغه ټایټل مسلمان مسلمان و ما کان من المشرکین او نو دې مشرکان څخه نو سو واپس نشي صلی الله تعالی دغه خبره کوي چې قل تو ورته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا ز اتباع کوم د ملت ابراهیم شتایت د حنیف وما کان من المشرکین نو د مشرکان څخه قولوا دیتوای آمنا بالله ایمان مراوڑے اللہ تعالی باندې وما انزل الینا اپا کتاب باندې نازل شوی دی مونږ وما انزل الی ابراهیم نازل شوی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط اولاد داوود وما اوتی موسی ایمان مراوڑے پاک ورکې شو موسی او عیسی وما اوتی النبیون ورکې شو ټول انبیاء او تم رب د جانب در رب دوینا
لا نفرقو بین احد منهم موږ هیڅ فرق نه کوو د هیڅ چا مس کې. هر یو پیغمبر باندې ایمان راړو، د هر یو پیغمبر په کتاب باندې ایمان راړو، خو البته د هغه کتاب د میسج د صحیح او د غلط د لپاره کرایټیریا دا قرآن دی. کرایټیریا څه شي؟ دا قرآن دی. نو چې کوم شی د دې قرآن سره کنټرډکټ نه زموږ بیلیف دی چې دا د الله خبر ده، خو کوم کنټرډکټ دی نو هغه بیا پرورشن دی، هغه بیا سره بیا تحریف دی. ونحن له مسلمون امونگ دغی اللہ تا سبمٹ کونکیو فائن آمنو کچر دی ایمان لارو بے مسلم آمن تم بے پا مثل دا چی ایمان راوڑے تاسو غیبانے فقدے تدو نو دی ہدایت کو مندنو. اس مونږ ورته وو چې مونږ ایمان راړو په قرآن باندې، خو ایمان ساتو په تورات باندې، په انجیل باندې، په صحیفو د ابراهیم باندې، په صحیفو د موسی او عیسی باندې، د ټول انبیاء باندې صحیح، او په دې ټول پیغمبرانو باندې اسبل ایمان راړو. نو کدیم د غرنګ وي چې مونږ ایمان راړو په تورات باندې، په انجیل باندې، په قرآن باندې، په موسی عیسی ابراهیم محمد باندې، الله تعالی فرمایي بس مسله فیصله شوه. یعنی جګړه خو موږ طرف نه ده، جګړه د کوم طرف نه ده؟ د هغه طرف نه ده. وَإِن تَوَلَّوْا أَكَدَيْ مَقُدْرُضُ فَإِنَّمَا خَبَرَ دَادا هُمْ فِي شِقَاقٍ چې دای په ضد کې دي. دای څه کې دي؟ عناد کې دي. تاسو ضد وایي که عناد وایي؟ عناد یعنی مخالفت برای مخالفت، اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن. مونږ ورته اختلاف برای اختلاف، یعنی ته دا خبره ذکر ولې نه مانی ذکر دا تا کړی دا خبره ولې نه مانی ذکر دا تا استاد خو نه زماره خبره نه خو نه ده. حالانکه دې خبره کې څه بدی نو دې ته وایي اختلاف برای اختلاف. یعنی دې اختلاف کوم، اختلاف نه برای سم وجه بلکې اختلاف برای اختلاف، بس تا مخالف نه دار خبره مخالفت ده. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس دا تسلی رسول پاک تا چې تا د پاره به کافی شي دوی مقابله کې الله تعالی او هو السمیع العلیم، ادا الله تعالی اوریدونکو او عالم دی. صبغت الله اوس دا باپټسټا دای چې نه بچي وشي یو ځړې وبې ورته پټک کې خو دې ولا غو پوهچ صحیح. هغه ته وای الماء المعمودیه، صحیح ورته ماء معمودیه نغی کې کې ورواچي وای الان صار نصرانيا حقا. اوس وای دې صحیح باپټسټ څه شي صحیح باپټسټ نصرانی شو. نو دای وستاسو غوړو رنگ نشته مسلمانانو ته څه اډ رنگ نشته. موږ ګوره دا رنگ به بچی د پکې او پور کو زیړ یلو رنگ نو الله تعالی وای چې تاسو ورته چې صبغت الله اے نسبغو بسبغ مونږ ځان رنگ کو د خدای پر رنگ باندې، منزان رنگو دو خدای رنگ بانے. ومن احسن من اللہ صبغا اصوب زیاد خیستا دا اللہ نا دا رنگ پہ اعتبار بانے. ونحن له عابدون مخاص دا اللہ دا پار عبادت کون کیو. قل توتو آیا اتحاجوننا فی اللہ آیتا سو آرگومنٹس کوئی منصر پا باب دا اللہ جی وہو ربنا علا کی دا اللہ تعالی رب زمونگا دے وربکم رب ستاسو دے ولنا آمالنا مونږ د پاره اعمال زمون دی ولکم اعمالکم تاسو د پاره اعمال تاسو دی ونحن له مخلصون. نو رب مو یو دی، رب زمونږ تاسو یو دی. اوس که تاسو ډیویټ شوی نو یو شوډ تھنک اباؤٹ دیٹ صحیح. ایونجلیکل هغه کې دوه کسانو سټیټمنټ راغی چې زمونږ د مسلمانانو خدای جدا جدا دی، زمونږ او د مسلمانانو خدای جو افلر د یو دوی سره دی فلر FULLER فلر څوک سره دی ناغوی زمونږ د مسلمانانو خدای جدا جدا دی. او دغه دوی هغه جرنیل وي ایو جرنیل هم وی چې بیا وزیر دفاع وی چې هغه معافي وکړه. خو بار دې وای زمونږ د مسلمانانو خدای ادای چې ځان لکینی وي جدا جدا ذکر چې مونږ خو جیسس لاړ د خدای شهر ګڼو. مسلمانانو خو په دې باندې یقین نه لري، پټرین دی باندې یقین نه لري. حالانکه اصل خدای په زمونږ یو دی، دا خو دې ډېر شي دی. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا دا اللہ رب زمون دے وربکم عرب سناسو دے ولنا آمالنا مونگ پارا آمال زمون دے ولکم آمالکم تا دا پارا آمال سناسو دے ونحن له مخلصون امونگ دے اللہ تعالی دا پارا مخلصون اخلاص کا ان کی میں خالص ان کی و ربوبیت اللہ تعالی دا پارا مونگ لاٹ سوائے دا اللہ نے برسوک نمن. ام تقولون
یا تاسو وایي چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اسباط معنا اولاد کانو هودن آیا ودو یهودیان یا نصارا قل نو تورته وایو پیغمبران انتم عالمو تاسو خپويږئ ام الله ک الله تعالی نو دوی خو بداوي چې نه الله خپويږي نو دا خو نشي ویل چې نه موږ خدای نه خپويږو سبوي چې الله نو تورته نو الله خداوي چې د يهوديانو نصرانيانو نه يهوديانو نه نصرانيانو نو کو دایو وي چې او موږ سره دا خبره چې يهوديانو نه نصران الله تعالی وایي بیا ورته شهادت پټوي ولي ومن اسلم اسوق زیاد ظالم داغ جانا کتم شهادتن غندو چی پٹکا شهادت چی دخصد من اللہ دا اللہ تعالی رجانبنا ومن لاو بغافل اند اللہ تعالی بے خبر دایا چی تاسکم عمل کوئی تلک امت دا یو امت دے قد خلط چی دا تیر شوی دے لہا ما کسبت دا دی امت دا پارا دیا چی دے کردے ولکم ما کسبتم تا دا پارا آغا مال چی تاسو کړی دی ولا تسالونا مدابعینه اغشان آیت ته چې مخکې کم تیر شي ولا تسالونا آیت نمبر یوصل سلور دیش تیر شوی آیت نمبر یوصل سلور دیش بعینه اغشان آیت ولا تسالونا تاسو سوال نشکول عما كانوا يعملون داغشه چې دغه امت د پیغمبرانو سکار کو ذکر سړي نه بداغه ذاتی اعمال ته پوښ کیږي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا اغفر عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا اننا ندعوك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرور اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والوباء والفتن والمحن والقحط والطاعون والامراض صلى الله تعالى عليه